ډېرو قدرمنو خوږو وروڼو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پښتو نړیواله ورځ چې د غبرګولي 9مه او د مۍ د میاشتې له 29مې نېټې سره سمون خوري، د قزاقستان هیواد د افغان زدهکړیالانو لخوا په یو خاص طبیعت کې د خپل وس مطابق مراسمو سره لمانځي. ویاړو چې څو ګران دوستان په دغه غرني ځای کې د خپلې ځانګړې مینې له مخې راټول شوي دي او د خپلې ژبې نړیواله ورځ لمانځي. دا چې زموږ دغه نننۍ ناسته لا رنګینه شي، قاري صاحب امان الله منګل ته بلنه ورکوو چې راشي او تاسو ته د قرآن عظیم شان یو څو مبارک آیاتونه ولولي. قاري صاحب امان الله منګل. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. قاري صاحب امان الله منګل څخه یوه نړۍ مننه کوو چې د قرآن عظیم شان څو مبارکو آیاتونو یې زموږ دغه نننۍ ناسته لارنګوي. د خپلو ځانګړو خاصو مراسمو په مورد باندې اوس د افغانستان ملي ترانه وړاندې کېږي. د ترانې په ویاړ ټول باید ودرېږي. پښتو ژبه د لرغوني اریایي ژبو څخه یوه خپلواکه ژبه ده. دغه ژبه له پخوا څخه په څو نومونو یاده شوې ده چې یو لړ نومونه یې پښتو، پښتو، پښتو او په هندي، پښتاني، په فارسي او نړیواله کچه د افغانۍ ژبې په نوم شهرت لري. دغه ژبه له 1963 زیږدیز کال راهیسې د افغانستان ملي او لرغونې ژبه ګڼل کېږي. د افغانستان د تاریخ پوه محمد حسن کاکړ د یوې رسالې په دېرش کاله چې 30 کاله پخوا کابل کې لیکل شوې ده، دغه سرلیک په افغانستان کې پښتو او د هغې په هکله څو خبرې لاندې یوې سکالو کې د پښتو رسمیت او ملي اصلیت یې داسې څرګند کړی. د امیر شیر علي خان د 2مې پاچاهۍ په دوران کې چې
1988 او 1981 زیږدیز کلونو کې پښتو د لومړي ځل لپاره د ملک رسمي او ملي ژبه اعلان شوه. د وید اوستا، مهابهارت او پهلوي او داسې نورو زړو کتابونو کې د پښتو ادب لرغونتیا تر میلاده هم ډېره پخوا ښکاري. د راجیت سیتارام پنډت په قول میلن پنهو اصلي نسخه په زړه پښتو لیکل شوې ده. مور کتاب چې د باختري یوناني پاچا میلندر او بودایي حاکم ناګا سینا ترمنځ علمي او مذهبي بحثونه او خبرې اترې دي، د بودایي مذهب یو لوی کتاب ګڼل کېږي. له دې څخه دا نتیجه په لاس راځي چې تر میلاده 1.5 کاله وړاندې له پښتو ادب د دې توان درلوده چې کتابونه پرې ولیکل شي. همدارنګه د هندوستان د راجستان ایالت په یو مندر کې موندل شوي شعري مجموعې چې په ویناګرۍ لیک دود کښل شوي د روشن لال ملهوترا هندي لیکوال په حواله پښتو شعرونه هم لري. سر محقق زلمي هیوادمل د پښتو ادبیاتو تاریخ لرغونې او منځنۍ دورې دغه راز په زړه فارسي دهني منشي دلوي داریوش پاچا چې په 888 او په 1522 د میلاد څخه مخکې د بیسون په ډبر لیکونو کې لیکل شوي او پوهان حبیبي د څېړنې او ژباړنې له مخې د پښتو د خلجي ګډ دود سره ډېر لږ توپیر لري. نی آرنگا اهم نی اړیکې وم نی درومنه اهم نی دوره جنگ وم نی زړوا کا راهم نی رور کړونی وم. لنډ مطلب دا چې نه یم دروغجن او تیری کوونکی نه یم او نه د بل تیری پر ځان زغملی شم. په بل عبارت د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې امیر کروړ سوري د امیر پولاد سوري زوی لومړنی شاعر دی چې په پښتو ژبه یې لاندې شعر په 1950 هجري شمسي کې چې له 291 میلادي کال سره سمون خوري ویلی دی: زیم زمری پر دې نړۍ له ماتل نشته، په هند و سند و پر تخار او پر کابل نشته، بل په زابل نشته، لما اتل نشته. غشی د من میزي برېښنا پر میرسمنو باندې، په ژوبله یونم یرغالم پر تښتېدونو باندې، پر ماتېدونو باندې لما اتل نشته. زما د برویو پر خول تاویږي هست پر منځ و په ویاړ، د آس له سوو مې زه کریږي غرونه کاندم لتاړ، کړم هېوادونه ویجاړ لما اتل نشته. داسې دوستانو تاسې ته معلومه ده چې دغه ورځ په څه خاطر باندې د مای د میاشتې 9 ورځ ټاکل شوې ده. په دې اړه یو څو لاندې خبرې تاسو ته وړاندې کوم. د پښتو ورځ د لاندې لاملونو له مخې ټاکل شوې ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې رسمي یا د کار کولو ورځ ده. له کومې بلې دیني پښتني تاریخي ورځې سره برابره نه ده. د پښتنو سیمو د موسمي حالاتو تر اغېزې لاندې نه راځي. د شمېرپوهنې د علم له مخې د غبرګولي نهمه یا د مۍ 29مه تاک عددونه دي او تاک شمېر یې غوره دي. د درېنۍ ورځې ته په پښتونخوا کې شروع وایي چې د پیل معنا لري، او همدارنګه غبرګولې درېیمه میاشت او همدارنګه د غبرګولي درېیمه میاشت او مۍ 5مه میاشت دواړه تاک عددونه دي. دا چې وخت کم لرو له نورو معلوماتو څخه تېرېږو، دوستانو ته بلنه ورکوو هر دوست به په خپل وار باندې راځي او خپله وینا به تاسو ته وړاندې کړي. په لومړي قدم کې د خوست پوهنتون استاد ښاغلی استاد محمد بشیر احمدزي ته بلنه ورکوم چې د سټیج د دریځ مخې ته راشي او تاسو ته خپل برابر شوی شعر وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو دا چې جبار خیل صاحب د موضوع په اړه مکمل تفصیلي معلومات وړاندې کوو، وخت هم کم ده. زه نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم، صرف دومره وایم چې ټولو ته بهتره معلومه ده چې نن د پښتو نړیواله ورځ ده. نو ځکه موږ هم افغان محصلینو د قزاقستان په هیواد کې د موضوع په اړه د دغې ورځې په اړه یوه لمانځ غونډه جوړه کړې دی چې په دغه غونډه کې غواړم تاسو ته یو لنډ شعر وړاندې کړم. دا چې په زړه کې مې ډېر څه دي، خو افسوس دا چې وخت کم ده او ملګري بیخي زیات دي، نه غواړم چې ډېر وخت ونیسم. صرف یو لنډ غوندې شعر درته وړاندې کوم، هیله مې ده چې خوښ مو شي. اوښکې مې له سترګو ځي، میاشته مې لیدلې ده،
اوښکې مې له سترګو ځي او میاشته مې لیدلې ده، هغه پښتون نشته ده او هغه پښتو تللې ده. راشئ د پښتو په هسې حال باندې ژړا وکړو، راشئ د پښتو په هسې حال باندې ژړا وکړو، راشئ د پښتو لپاره فکر د سبا وکړو. ډېر ښه. راشئ د تاریخ سره خبرې او سلا وکړو، راشئ د تاریخ سره خبرې او سلا وکړو، راشئ چې د خپل مرض په خپل طبیب دوا وکړو. او ځای صاحب ډېر په زړه پورې ده. راشئ د تاریخ سره خبرې او سلا وکړو، راشئ چې د خپل مرض په خپل طبیب دوا وکړو. او دا کشتۍ راونیسئ طوفان په مخه کړې ده، دا کشتۍ راونیسئ طوفان په مخه کړې ده، هغه پښتو نشته ده او هغه پښتون تللی ده. ډېر ښکلی. استاد محمد بشیر احمدي څخه یوه نړۍ مننه کوو چې ښکلی شعر یې راواورو. د پروګرام په دې برخه کې استاد محمد ایوب داودزي ته بلنه ورکوو چې د دریځ مخې ته راشي او خپل برابر کړی نثر تاسو ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ورونو او مېلمنو په اجازه باندې څنګه چې 2014 میلادي کال د مې 29 چې د غبرګولي نه 9 نیټې سره سمون کړي، دا د پښتو د نړیوالې ورځې په نوم باندې نومول شوی او ښاغلي جبارخیل صاحب اشاره ورته وکړله چې دا تاک ورځې دي، نو په دې خاطر باندې تاک ورځې ښې دي او دا نومول شوې ده. نو دا ورځ د نړۍ په مختلفو ځایونو کې نن ورځ لمانځل کېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ هم په خپل وار سره د خپلې ژبې د لمانځ غونډې ته سره راجع شوي یو او هر ملګري د خپل توان په تناسب باندې او د خپلې ژبې سره د خپلې مینې د څرګندونې له وجې او د هغه څه چې د دوی په وس کې وو دې غونډې ته یې راوړي دي چې هر یو یې په خپل وار سره تاسو ته اورئ. نو راځو لکه څنګه چې ژبه د یو قوم د هویت یا د پیژندګلوي څرګندونکې ده، نو په همدې ډول باندې هره ژبه هر قوم ته ډېره ګرانه ده یا ډېره مینه ورسره لري. لکه موږ چې وینو په دې وخت چې هر قوم د خپلې ژبې سره ډېره زیاته له حده زیاته مینه لري. نو که چیرې د یو قوم ژبه ژوندی وي نو قوم ژوندی دی، او که چیرې د قوم ژبه له منځه ولاړه نو قومیت راغلی. نو په دې خاطر باندې موږ هر یو چې دلته سره راټول شوي یو د خپلې ژبې سره د مینې او محبت له وجې راغلي یو او موږ باید خپلې ژبې ته خدمت وکړو. زموږ ژبه په موږ باندې دومره حق لري لکه څومره چې زموږ مور او پلار په موږ باندې حق لري. نو موږ یو مقوله لرو وایي چې جنت د مور تر پښو لاندې ده. جنت دا خو به راسره منئ جنت د مور تر پښو لاندې ده. نو که چیرې د جنت د مور تر پښو لاندې نو راځئ چې موږ هم دا جنت وګټو او خپلې ژبې ته رښتینی خدمت وکړو. ډېر ښکلی. زموږ ځینې وروڼه چې هغه په پښتو ژبه باندې خبرې نه کوي، یعنې هغه وروڼه چې په دري یا په نورو ژبو باندې خبرې کوي، نو هغه چې کله زموږ دا خبره واوري چې راځئ خپلې ژبې ته خدمت وکړو، نو دوی سمدستي د لاسه د دوی د خپلې ناپوهۍ له وجې ووایو یا د هغوی د کم علمي له وجې نه ووایو، دوی یو تصور ورته پیدا کېږي. نو مختلفې ټاپې په خلکو لګوي. مثلا هغه ټاپه به دوی کومه لګوي سمدستي درته یې نشنلیست دی. خو زموږ د ځوانانو دا وظیفه ده تر څو موږ په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته کړو. کله چې زه خپلې ژبې ته خدمت کوم دا زه نشنلیست نه بلل کېږم، بلکې دا خدمت ده. ته هم تکړه شه، نرسه، له ما نه زیات خدمت وکړه خپلې ژبې ته. زه یې تا مخه نه نیسم، خو کله که ما دې تا مخه ونیوله او ما تا ته وویل چې ته خپلې ژبې ته کار مه کوه یا ما دې تا ژبه تخریب کړه او ما خپلې ژبې ته خدمت کوه، هغه وخت کې به ما ته نشنلیست ویلی شي. نو موږ باید په دې اړه باندې ډېر فعال رول ولوبوو تر څو خلکو ته دا فکر ورکړو. هغه خلک چې په دې باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي تر څو دا فکر ورکړو چې نشنلیست چاته ویل کېږي او خپلې ژبې ته کار کول څه معنی. د وخت د کمبود له وجې نه زه خپلې خبرې راټولوم، نو په اخره کې ټول په یو غږ را سره ووایو: پښتو به وایو، پښتو به لیکو، پښتو به لیکو،
پښتو به ساتو. پښتو به ساتو. زنده باد پښتو. ډېر ښکلی. له استاد محمد ایوب داودي څخه یوه نړۍ مننه کوو چې ښکلې وینا یې د نننۍ ناستې برخوالو ته وړاندې کړه. وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. دا چې مخکې مې غوښتل یو څو خبرې وکړم، موږ دغه محصلین، دغه زده کړیالان په یو غره کې سره راټول شوي وو د خپلې خاصې مینې لپاره پښتو ورځ لمانځو. نو د هوا د خرابوالي له امله موږ ډېر له ستونزو سره مخ یو. دغه ورځ یا دغه پروګرام لنډ وړاندې کوو. پروګرام په دې برخه کې ډاکټر صاحب امان الله منګل ته په درنښت بلنه ورکوو چې راشي او خپل برابر کړی شعر خاصې ته وړاندې کړي. سلام غواړم چې د دې مناسبت تاسو ته یو شعر وړاندې کړم. د شعر نه مخکې غواړم یو څو خبرې وکړم. البته زه وخت کوم چې بس دوه درې خبرې لرم. لومړی خو ټولو ته د دې ورځې د پښتو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم. او دې نه بعد غواړم چې خپل شعر تاسو ته وړاندې کړم چې لوی لوی خلک وي واړه شي پښتو پرېږدي. لوی لوی خلک وي واړه شي پښتو پرېږدي، چې په خېټه لږ ماړه شي پښتو پرېږدي. لوی لوی خلک وي واړه شي پښتو پرېږدي. لوی لوی خلک وي واړه شي پښتو پرېږدي، چې په خېټه لږ ماړه شي پښتو پرېږدي. ځینې په ځوانۍ کې پښتو پالي، ځینې په ځوانۍ کې پښتو پالي، خو چې وروسته لږ زاړه شي پښتو پرېږدي. پښتانه به په جنت کې پښتو پالي، پښتانه به په جنت کې پښتو پالي، حسینه چې لاړ شي مړه شي پښتو پرېږدي. له ډاکټر صاحب امان الله منګل څخه یوه نړۍ مننه کوو چې ښکلی شعر یې موږ او تاسو ته راواړوه. زه پښتنه ورځ یمه هر کال په دغه لاره راځم، زه پښتنه ورځ یمه هر کال په دغه لاره راځم. چېرته مستۍ کې راځم، چېرته په قلاره راځم، چېرته مستۍ کې راځم، چېرته په قلاره راځم. د غونډې په دې برخه کې محترم ورور ډاکټر عبدالحق خوستي ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل برابر کړی شعر خاص ته وړاندې کړي. محترم ډاکټر صاحب عبدالحق خوستی. زه عبدالحق د خوست ولایت د یعقوبیو ولسوالۍ چې په الحال د قزاقستان د المتا ښار د طب پوهنځی محصل یم. نن ورځ چې د پښتو نړیواله ورځ ده او د دغې د لمانځلو لپاره موږ تاسې راټول شوي یو. غواړم چې په دې برخه کې تاسو ته یو شعر وړاندې کړم. او زما د شعر عنوان دی پښتو. څومره خوږه ده څومره ښکلې پښتو، څومره خوږه ده څومره ښکلې پښتو، هیچا هم نه ده نازولې پښتو. چا ویل چې ژبه د دربار ده بله، چا ویل چې ژبه د دربار ده بله، همې لیکوره ده ایستلې پښتو. خپلو بچیانو ترېنه لاس واخیستو، خپلو بچیانو ترېنه لاس واخیستو، همې څومره په زړه به وي دا غلې پښتو. فکر کوم چې د زمرو ژبه ده، فکر کوم چې د زمرو ژبه ده، ځکه هر چا نه ده زغملې پښتو. فکر کوم چې د زمرو ژبه ده، فکر کوم چې د زمرو ژبه ده، ځکه هر چا نه ده زغملې پښتو. د مور په شان ده راته ګرانه ځکه، د مور په شان ده راته ګرانه ځکه، ما په زنګو کې اورېدلې ده پښتو. محترم عبدالحق خوستي څخه یوه نړۍ مننه کوو چې موږ ته یې ښکلی شعر راواړوه. ای پښتونه پلار نیکه ته نظر وکړه، ای پښتونه پلار نیکه ته نظر وکړه، دا کږې جنډې دي چا پرې درولي، دا کږې جنډې دي چا پرې درولي،
ته هم نرشه سر او مال په دې لار ورکړه د همت توره د ټینګه کړه په ولي. د پروګرام په دې برخه کې ډاکټر صاحب محمد قیوم حلیم ته په خورا درنښت بلنه ورکوو چې راشي او تاسو ته خپله برابر کړی شعر وړاندې کړي. ډاکټر محمد قیوم حلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو درنو پښتنو وروڼو، دا چې نن د پښتو نړیواله ورځ ده او تاسو ټولو پښتنو وروڼو ته د دې نړیوالې ورځې تبریکي وایم. دوستانو، دا چې وخت هم کم ده او هوا حالت هم خراب دي، زه خپله شاعر هم نه یم خو یو شعر ما ترتیب کړی ده، هیله ده چې خوښ مو شي. چې د پښتو نه پښتانه پاتې دي، چې د پښتو نه پښتانه پاتې دي، د زړه خبرې مې په زړه پاتې دي. چا چې پښتو ژبه پښتو ګڼله، چا چې پښتو ژبه پښتو ګڼله، لا خو یې مړې هم درنه پاتې دي. چا چې پښتو ژبه پښتو ګڼله، لا خو یې مړې پښتانه درنه پاتې دي. چې پښتنه خور مې په سوال والده، چې پښتنه خور مې په سوال والده، سترګې مې ووتې بڼه پاتې دي. هسې په نوم به پښتنه یادېږي، هسې په نوم به پښتنه یادېږي، سم پښتنه نه دي کږه پاتې دي. ښاغلي محمد قیوم حلیم څخه یوه نړۍ مننه کوو چې تاسو ته یې ښکلی شعر وړاندې کړ. بېلول د روح او تن سره ډېر ګران شي، ازادي او پښتانه دي، ازادي او پښتانه دي روح او ځان. د پروګرام په دغه برخه کې خان عالم شریفي ته په درنښت بلنه ورکول کېږي چې راشي او تاسو ته خپل برابر شوی شعر وړاندې کړي. قاري صاحب خان عالم شریفي. هر سړی ته چې درېږم وایي به افغان یم، هر سړی ته چې درېږم وایي به افغان یم، خاص مسئله د احمدشاه او خوشحال خان یم. د خوشحال په پښتو ژبه نه پوهېږي، د خوشحال په پښتو ژبه نه پوهېږي، په بله ژبه د طوطي غوندې غږېږي. د خوشحال په پښتو ژبه نه پوهېږي، په بله ژبه د طوطي غوندې غږېږي. زه دې هسې افغانت ته حیرانېږم، زه دې هسې افغانت ته حیرانېږم، حیران څه خدای ګوژړا را دې ژړېږم، حیران څه چې خدای ګوژړا را دې ژړېږم. له ښاغلي قاري صاحب خان عالم شریفي څخه یوه نړۍ مننه کوو چې خپل شعر یې تاسو ته وړاندې کړي. دوی نامه د ازادۍ نه قربانېږي، دوی نامه د ازادۍ نه قربانېږي، دا دستور دی په دنیا کې د افغان. د غونډې په دې برخه کې له ښاغلي انجینر صاحب ولي خان زدران څخه په خورا درنښت هیله کېږي چې د دریس مخې ته راشي او تاسو ته خپل برابر شوی شعر وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ولید خان زدران د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اوسېدونکی، اوس مهال د قزاقستان په المتا ښار کې د انجینري د پوهنځۍ محصل. په اول کې ګرانو ورونو او ملګرو ته د ګلونو نه ډک یو سلام وړاندې کوم او بیا ټولو ورونو او ملګرو ته یو دوه بیته ډالۍ کوم چې عبارت یې دی: څه وکړم غمو په مخه کړی یم، څه وکړم غمو په مخه کړی یم، څنګه درته تېرې کیسې وکړمه، خدای دې یو ځل زمونږ کلي ته راوله، بیا به درته ډېرې کیلې وکړم. یقین وکړئ چې نن ورځ زه دومره خوشحال یم چې په جامو کې نه ځایږم، ځکه چې نن ورځ زه په داسې یو محفل کې خبرې کوم چې په هغه کې زموږ هغه پښتانه وروڼه موجود دي چې د قزاقستان په الماتا ښار کې په زده کړو بوخت دي. او نن ورځ موږ داسې یو محفل جوړ کړی دی چې په هغه کې د پښتو د ژبې په اړه خبرې او اترې کوي. او بیا یو شعر سره دی او خپله مې جوړ کړی دی او هیله مې ده چې خوښ مو شي.
مونږ غواړو نور د سولې د ژوندون ژوند په وطن کې مونږ غواړو نور د سولې د ژوندون ژوند په وطن کې خدای دې راولي د سولې د پښتو ژوند په وطن کې زه پښتون یم پښتنو سره به ځمه په دې لاره زه پښتون یم پښتنو سره به ځمه په دې لاره که مې سر ځي که مې تن ځي زه به ځمه په دې لاره نور ژړا راشي سر ټیټ کړم خپل ګریوان ته نور ژړا راشي سر ټیټ کړم خپل ګریوان ته پښتانه یو لږ دې وګورو پښتو ته زه پښتون ولید زدران یم چې ژوندی یم زه پښتون ولید زدران یم چې ژوندی یم یادوم به زموږ د خاورې لوی مشران چې زه ژوندی یم ډېر ښکلی د انجینر صاحب ولید خان زدران څخه یوه نړۍ مننه کوم چې موږ ته ښکلی خپل شعر وړاندې کړي غونډې په دغه برخه کې صاحب الحق احمدزي ته بلنه ورکوو چې راشي او تاسو ته خپل برابر کړی شعر وړاندې کړي انجینر صاحب الحق احمدزی. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې انسان ته سلامونه وړاندې کوم. بس د سلامونه د پښتو نړیواله ورځ لوی افغانستان ته او د نړۍ ګوټ ګوټ ته مبارکي وایم. زما د شعر عنوان دی ځم تل به په لاره د مېړنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم د ملیت نمبر د پړکې په څېر ستا د شوخو پلوشو سره ځم دا چې خرد هم په ملت زار وي زه د همداسې لیونو سره ځم پام کوه چې زه هغه نظر نه یم چې په دودو د سپېلنو سره ځم وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم د انجینر صاحب صاحب الحق احمدزي څخه یوه نړۍ مننه کوو چې راغی او د نننۍ غونډې برخوالو ته یې ښکلی شعر وړاندې کړي د انجینر صاحب الحق احمدزی یو له هغو ځوانانو څخه ده چې په پښتو مین د پښتني کلتور مین ځوان دی د غونډې په دې برخه کې ډاکټر صاحب عبدالقدوس میاخیل ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل برابر کړی شعر تاسو ته وړاندې کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه دمخه تاسو ستر لارښوونه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارکه تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسته له دې نه چې نن د پښتو نړیواله ورځ ده د دې ورځ مبارکي تاسو ته او ټولو افغانانو ته وایم. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده چې دا ورځ موږ په قزاقستان کې د هر خانه د وخت د کموالي نه د مالي لګښت د کموالي نه او همدارنګه چې ځینې نړیوالان موږ ډېر مصروف او ځانونه یې وزګار کړل دې ورځ ته دې ورځ خپله پښتنه مینه ولمانځو. مهمه دا ده چې دا په شاندارو مراسمو ولمانځو. مهمه دا ده چې بیا به دا ورځ بیا به ونه وځي. امام دلته یو پاچا شعر اماده کړی دی کبیر ستوري دی ستوري صاحب شعر دی تاسو ته وړاندې کوم. وایي مطرب یما د سولې مست د خپل رباب په شرنګ یم سوله مې ناره ده او د جنګ سره په جنګ یم زه د پاچاخان د سرخوخانو دود ساتلی شم زه د پاچاخان د سرخوخانو دود ساتلی شم لاره مې پښتو ده د پښتو د لارښوونه زه قلم نه توره جوړوم توره ترې غواړم زه قلم نه توره جوړوم توره ترې غواړم توره د قلم په لاس ولاړ د قام په ننګ یم زه جنډه د سولې په اسمان کې رپول غواړم زه جنډه د سولې په اسمان کې رپول غواړم ستوره د ژوندون یم د سولې په رنګ رنګ یم عبدالقدوس میاخیل څخه یوه نړۍ مننه کوو چې ښکلي شعرونه یې تاسو ته وړاندې کړه. نن زلمیان د پښتنو تجزیه کېږي تماشو ته یې ولاړ دی ټول جهان دا یادګار به تر قیامته پاتې کېږي مېړنۍ دا د وخت دی د میدان. د غونډې په دې برخه کې
انجینر صاحب نقیب الله منصف ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل برابر کړی شي خاص کریم صلی الله علیه وسلم صدق الفاحش بالحوال د زړه د کومې ټولو انډیوالانو ته چې په دې محفل کې موږ سره اشتراک وکړو او زموږ سره یووالی وکړو د خپلې خوږې ژبې اظهار وکړو او د دې خوږې ژبې دپاره د لمانځلو دپاره په داسې یو سخت شرایطو کې په داسې یو ځای کې دلته زموږ سره اشتراک وکړو او د خوږې ژبې اظهار کړو د ټولو نه مننه کوم او بعد د دې نه وروسته د دې نه یو څه شعر مې لیکلی دی د پښتون ژوند په پښتو باندې پتمن دی د پښتون ژوند په پښتو باندې پتمن دی دې پښتو چې شي لایقه د کفن دی ډېر ښکلی ډېر ښکلی د پښتون ژوند په پښتو باندې پتمن دی دې پښتو چې شي لایقه د کفن دی د پښتون ژوند په پښتو باندې پتمن دی بې پښتو چې شي لایقه د کفن دی چې پښتون وي بې پښتو ژوند کولی نشي چې پښتون وي بې پښتو ژوند کولی نشي ستوری وایي پښتو سا او پښتو تن دی دوزخي بولي مخې تور دی چې پښتو دوزخي بولي مخې تور دی په پښتون باندې حرام د دوزخ اور دی دوزخي په ویلو جنتي شي دوزخي په ویلو جنتي شي د پښتو ژبې جنت کې کلی کور دی مونږ پښتانه او پښتو ژبه او قانون دی زمونږ مونږ پښتانه او پښتو ژبه او قانون دی زمونږ په پښتو چارې سمو او پښتو ژوند دی زمونږ پیژندګلو د هر یو قام په ژبه او دود کېږي پیژندګلو د هر یو قام په ژبه او دود کېږي چې پښتو وای او پښتو کوي پښتون دی زمونږ په تش نسب بې له پښتو پښتون کېدی کله شي په تش نسب بې له پښتو پښتون کېدی کله شي پښتانه تل وایي پښتو سره تړون دی زموږ پښتونوالي د ژوند بنسټ د ستوري وایي په جار پښتونوالي د ژوند بنسټ د ستوري وایي په جار د ژوند تیارو کې پښتونواله سباوون دی زموږ ښاغلي نقیب الله منصف څخه یوه نړۍ مننه کوم نن زلمیان د پښتنو په جوش راغلي ګوښې ګوښې لکه مست زمري غورېږي سمه غر واړه د څیرمې خوځېدلي سیند په خس او په خاشاک کله بندېږي د پروګرام په دې برخه کې انجینر صاحب محمد ابراهیم حلیم صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي الرحمن الرحیم ټولو ته د پښتو نړیوالې ورځې مبارکي وایم او سره ټولو افغانانو پښتو ورونو ته چا ویل تش د پوهېدو نښه ده چا ویل تش د پوهېدو نښه ده ژبه د کار د پېژندو نښه ده سوچ هم د ژبې یو بڼه ښکاري سوچ هم د ژبې یوه بڼه ښکاري ژبه د سوچ د لویېدو نښه ده ژبه د سوچ د لویېدو نښه ده چې خپلې ژبې ته پام نه کوي چې خپلې ژبې ته پام نه کوي نو همدا د ورکېدو نښه ده د ژبې کام وده کولی نشي د ژبې کام وده کولی نشي ژبه د کام د پرمختلو نښه ده ژبه د کام د پرمختلو نښه ده ستوری پښتو باندې پښتو پکار ده ستوری پښتو باندې پښتو پکار ده خو ژبه ننګ د ننګیالو نښه ده خو ژبه ننګ د ننګیالو له ښاغلي محمد ابراهیم حلیم څخه یوه نړۍ مننه کوو له نورو دوستانو څخه هیله کوو چې خپل ګلان شعرونه ووایي دا چې موسم خرابه ده ځینې دوستان پاتې نه شي
د غونډې په دې برخه کې انجینر صاحب شیر محمد صافي ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل جوړ کړی یا برابر کړی شی تاسو ته وایي. صافی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د پښتو نړیواله ورځ چې په ټوله دنیا کې لمانځل کېږي د زړه له کومې ټولو افغانانو وروڼو ته مبارکي وایم. زما د شعر عنوان دی د پښتو مینه. زړه مې د مینې دود پالل غواړي، په وطن سر خپل زارول غواړي. چې خو د مینې عبادت جوړ کړی پورې عقبا کې ښکلول غواړي. پښتانه مینه بې پښتو نه کوي، مینه د ننګ سره تړل غواړي. ستوري د عقل نه پوښتنه وکړه، پښتنه مینه پښتو تل غواړي. د شیر محمد صافي څخه یوه نړۍ مننه کوو چې خپل لنډ شعر یې موږ ته راواورو. د غونډې په دې برخه کې له انجینر صاحب حضرت بلال شینواري څخه په درنه هیله کوو چې تدریس مخې ته راشي او تاسو ته خپل برابر کړی شعر په لنډو ټکو کې وړاندې کړي. نه له کوره چېرته وځم نه وتی شم، بې منزله مې لنډېږي لار د عمر. سلامونه او نیکې هیلې ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. او ټولو افغانانو وروڼو ته د پښتو د ژبې نړیوالې ورځې مبارکي د زړه له کومې وایم. ګرانو دوستانو، ټولو ملګرو شعرونه وویل او ډېر په زړه پورې. موږ به هم یو شعر او همدارنګه یو څو خبرې پکې ورځای کړو. دا چې زموږ او ستاسو مورنۍ او پلارنۍ ژبه پښتو ده او د په دې وروستیو کې ډېرې ناهوالې او ډېرو بدبختیو سره مخ شوه او د دې وجه همدا وه چې موږ تاسو خپلې ژبې ته په خپله باندې خدمت ونه کړه او په خپله باندې دغه بدبختیو سره مخ کړه. که چېرې موږ تاسو دا فکر وکړو دا قزاقان وګورئ 20 کاله شي چې ازادي اخیستې د دې نه مخکې دوی ته روسانو په دې داسې پابندي لګولې وه چې دوی هېڅ دغه خپله ژبه نه په رسمي او نه په غیر رسمي صرف په کورونو کې ویله شوه، په میډیا کې نه شوه ویله. مګر زموږ او ستاسو ژبه په دې کې هم دومره بدبخته ده، موږ په خپله باندې دومره بدبخته کړې ده. نو دوستانو، زه به یو شعر تاسو ته داسې لنډ غوندې ووایم چې هر قوم پېژندنه په ژبه او کلتور کېږي او په برکت د ژبې قوم هست چې جنګېږي. په خپله ژبه په خپله پښتو ژبه نه پوهېږي، ستوري څه پرې که په 100 ژبو ګړېږي. او بل شعر دی چې خپل چې څوک خپل نه کړي پردی کله خپلوی شي، او انسان چې شي بدبخته خپل کلتور ځینې پردی شي. بس چې پېژندې ورک نه شي د بل نه شي اخیستی، او په داسې رنځ اخته شي چې نه مري نه رغېدی شي. او د قوم نه پکارېږي په خپل د قوم نه پکارېږي په خپل ژبه او که زر ژبې زده وي په زرو ژبو ګړېدی شي. او په داسې لیکوال او پوهانو ستوري څخه خدمت چې د پردۍ ژبې کوي خپلې ژبې ته بدې شي. مننه. دوستانو، له حضرت بلال شینواري څخه یوه نړۍ مننه کوو چې ښکلی شعر ښکلې وینا یې واوروله. رښتیا هم چې موږ پښتو ته کار نه دی کړی او پښتو په موږ باندې حق لري. د غونډې په دې برخه کې تاسې هم ستړي شوي یاستئ، زه پوهېږم. او موږ به هم د ښاغلي انجینر سردار ولي مومند څخه یوه ښکلې زمزمه واورو. ټولو ته مخه راغلو قدرمنو پتمنو وطنپالو پښتونپالو او عزیزانو، تاسو ته د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلپاتې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې د صحت په جامو سنبال یاست. دا چې نن موږ او تاسې د خپلې عزتمنې ژبې پښتو د لمانځلو په مناسبت راټول شوي یو،
څنګه کولی شو او څنګه کېدای شي چې پښتو ژبه رشد او تکثر وکړي او حفاظت یې وکړو. دا مې د پلار د خولې نصیحت اورېدلی دی چې زویه په دوو شیانو باندې خپل سر څخه تېر شه، که ته مړ شي هم مړ نه یې. یو دا چې په خپل حیا او عزت، او بل دا چې په خپله خاوره خپله حیا او عزت زما چې دی پښتو ده او خپله خاوره مې یعنې وطن افغانستان دی. او یو وایي چې پښتو هېره کړم پښتون به نه یم، چې پښتو هېره کړم پښتون به نه یم، چې لیلا هېره کړم مجنون به نه یم، چې لیلا هېره کړم مجنون به نه یم. په پردۍ ژبه کې اظهار د محبت مه کوه، په پردۍ ژبه کې اظهار د محبت مه کوه، ماته خطونه په پښتو کې لیکه، ماته خطونه په پښتو کې لیکه، ماته خطونه په پښتو کې لیکه، په کال کې یو خط رالیږه، خو په پښتو کې اشنا په کال کې یو خط رالیږه، خو په پښتو کې اشنا چې د هر ټکي نه خوند اخلمه، ژبه مې روږ د بېلتونه په ورځ شپو کې اشنا چې د هر ټکي نه خوند اخلمه. ګینې نو ما سره وادي د ننګو پت مه کوه، ګینې نو ما سره وادي د ننګو پت مه کوه، ما ته خطونه په پښتو کې لیکه، ما ته خطونه په پښتو کې لیکه، ما ته خطونه په پښتو کې لیکه. هغه چې تا ته پکې مور دی الله وویلې جانانه هغه ژبه مه هېروه، هغه چې موږ پکې حالونه د زړګو ویلې جانانه هغه ژبه مه هېروه. په بله ژبه په ماضي د جنت مه کوه، په بله ژبه په ماضي د جنت مه کوه، ما ته نظمه په پښتو کې لیکه، ما ته خطونه په پښتو کې لیکه، ما پکې لیکه طنزنې او خیرې ولیکه، خو د پښتو په سندرې دا ژبه یار خبرې راته ښې ترخې ترخې ولیکه، خو د پښتو په سندرې دا ژبه په بله ژبه په ماضي د جنت مه کوه، ګینې نو ما نه ګورې سمه بیا دې خط مه کوه، ما ته خطونه په پښتو کې لیکه، ما ته خطونه په پښتو کې لیکه. د توجه څخه مې ونه مننه. له ښاغلي سردار ولي مومند څخه یوه نړۍ مننه کوم چې موږ ته یې ښکلې زمزمه او ښکلې شعرونه او ښکلې وینا راواوروله، واقعا چې ډېره ښایسته په ډېر ښه طرز کې وویلې. د غونډې په دې برخه کې وروستي کس ته ښاغلي انجینر صاحب اسدالله عابد ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل برابر کړی شعر خاص ته وړاندې. ګلونو راغلو پښتنو یارانو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او د پښتو د اتله ورځ ورته مبارکي وایم، د پښتو نړیوالې ورځ. هیله لرم چې دا ورځ مو په وطن کې دا ونسوکالي سبب وګرځي. نور څه ویناو نه لرم، فقط خپل افغانانو خپلو د ګلونو ورونو پښتنو ته دغه پیغام لرم چې په ډېرو سختو شرایطو کې چې امتحان نه دي، بل هوا خراب دی، مسافري ده، پښتانه یاران دې راغلي دي د ورځې په مناسبت ډېر خوشحاله یم. دوی ته هم مبارکي وایم، ټول افغانانو ټولو افغانستان پښتنو افغانانو ته مبارکي وایم د دې ورځې. فقط یو پیغام خپلو افغانانو پښتنو ورونو ته لرم، دا درته نه وایم چې نورې ژبې مه زده کوئ، پیغام دی خو د پښتون سره خبرې په پښتو کې کوئ. د وجود مننه، بیا هم مبارک ورسولو.
شاته شه. الو السلام علیکم جوړه شي خوب است تکراستی او ولا خناله او خو چې دیګر وزن پلان څنګه زد او د کالا است ها خو کله بازار ملي چې کو د ماقام یا دوه ډوډۍ بخر ما دې جستانه خبا تلیفون کا تو کیا کرنا پڑا ذکر دار سلام دادا جان جوړ په خیر ادھر اسی خوب است یعنی جوړ شما جوړ است خوب است شکر است کجا سي کنيسي کومه سي بيخي ما خالي د چی دا مدین دندوالا دا دندوالا مدین باز چکر سینما ماجګر خواندم دایجا چی میکنیم هاي بيخي کی تو معلوم نمیشه کی تو کجا سي کومه سي بيخي درکا اسمه نه ولا برادر جاني ما ولا باقي سوالك اور انا مش ناسم کیا سم نه میفهم اواز او بچا ادھر بیا السلام علیکم جوړ تاسو خوب است جانے کې جوړه خیر جوړه سلام جوړه خیر کومه سي بیا در کجا سي کومه سي بيخي درکا اسمه لا اجازه دیگه شما خوب است شما جوړه خیر جوړه نمازي ایتن کجا خیر است څنګه جوړه په خیر ته پښتون هستی ما پښتون ما پښتوني ته څنګه پښتوني ته پښتوني راکړې زم پښتون یم کته تم پښتوني کې ما کې پښتوني ما تم پښتوني پښتوني بخیر کجا دي خبره کې نه پوهیږم هغه ولا دلته یمنو تاسو څنګه پښتو ده د کوم پښتو راکړی دا یاد مو کړی دا څنګه پښتنه ده چې مون کابل کې اوسېږو ولا ورور څه وایم هغه تر ویلیو کې پښتو ډېر کم خلک دي چې دریم ژبه ده نو کې دریم څه نه راګي والله څه چلم جوړ کړی دی دا پښتنه ورور دی پښتو ژبه یې راکړی نه پښتو مې راکړی ده او دا پښتو یې راکړی چې بابا کاجان ما پښتو کې نه دی کړی خو زمون کور کې زما پلار باندې مور باندې پښتو خبرې نه کوي او موږ هم پښتو یې کړی پښتو را نه کوي زه کابل باندې اوسېږم هلکه تاسو پښتانه یاستئ زم کې پښتون یم مونږ پښتانه ولې پښتو خبرې نه شئ کولی کاجان خلک به دری خاصو صحبت بکنیم هلکه صحبت نه وایه پښتو دې ژبه ده دوام روسي زده قزاقي زده چینایي زده انګریزي زده امریکایي زده عربي زده هره ژبه زده خو پښتو مه راوړه پښتو د پلار نیکه ژبه ده ولې د پښتنو خلک یې لکه وایه پښتو زده پښتو به نه راوړي هر کله چې لاړې عربستان و لندن و قزاقستان پښتو به نه کله کابل کې اوسېږي پښتو د افغانستان ژبه ده رسمي ټول ملي ژبه ده پښتو ټول افغانان پښتانه دي پښتو به نه راوړي بچیان واورېدم واورېده چې زه تا سره کې وعده کوم بابا جانه کې زه تا سره وعده کوم چې د دې نه وروسته چې هر وخت کې به پښتو باندې خبرې کوم بس کې ما تا سره وعده کوم
انشاءالله پښتو به وایو پښتو به انشاءالله پښتو باندې خبرې کوو پښتو باندې خبر کوو پښتو باندې خبرې کوو